ICC د افغانستان او پاکستان کرکټ په اړه څه وړاندوینه کړې او سید سلیمان اشنا بیا څه وړاندیز لري او د دې ترڅنګ بیا د ډیرو نورو خلکو خبرې د دغه مهمې دلچسپې او هیجاني لوبې په اړه کولی شئ په دغه ویډیو کې وګورئ. ICC وړاندوینه کړې ده چې د پاکستان د ګټلو چانس 83 او د افغانستان د ګټلو 20% دی. سید سلیمان اشنا بیا په دې اړه لیکلي دي پر خپله فیسبوک پاڼه. دا سمه خبره ده چې د پاکستان د ټیم روزنه، پالنه، روحي آرامش، سهولتونه او د ملاتړ خپل نفوذ به د افغانستان د ټیم په تناسب 10 برابره زیات وي. خو که په دغه ځانګړې سیالۍ کې دقت، پلان او په وخت اقدام وشي، د ICC په پاڼه دا وړاندوینه به ډیر ژر د افغانستان په ګټه لوړه شي. که د افغانستان ټیم دا لوبه وګټله، د لوی اختر په څیر به د میلیونونو افغانانو د خوشحالیدو سربیره د خپل ګروپ په سر کې ځای نیسي او لوی تاریخي ریکارډ به جوړوي. متیولا عبید بیا په دې اړه وایي چې پام چې وار مو خطا نشي، چې زړه مو خفه نشي او ډار مو له چا نشي. ټول ولس مو تر شا ولاړ دی، بیرغ په لاس مو تر خوا ولاړ دی، هر یو لپه لپه دعا ولاړ دی. تاسو بس خپله بازي کوئ، محنت کوئ، خواري کوئ، موږ به درته دعا کوو. 5 وخته مانځه کې چې دعا درته نه کوو جانانه، نور به څه کوو؟ خو یوازې په دعا هم نه کیږي، سمه مقابله غواړي، پام غواړي، حوصله غواړي. دا مو نه اول ځل دی نه اخر دی، د کمال نه مو ټول جهان خبر دی. همدوی مو کور کې وهلي دي، بنګالیان مو په ډهاکه کې ټکولي دي، نور مو په لاهور کې سوځولي دي. نو دا میدان به هم ګټي، د خیره هر میدان به ګټي، نوم د افغانستان به ګټي. ټول افغانستان در سره دی، بس چې وار مو خطا نشي، موږ در سره یو. همدارنګه جان آغا بهار وایي چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې له ګاونډي پاکستان، تقریبا هند او ان د ټولې نړۍ له لوبډلو سره ځان سیال کړی دی. د دې له منځه یې ځینې لوبغاړي لکه راشد نبي او مجیب خو د کرکټ د نړۍ شاهان ستوري دي. حیف هغه زموږ د وطن په سیاستوالو چې نه دوی د ګاونډي سیالان شول، نه یې افغانستان ورسره سیال کړ. حیف زموږ د وطن په ډاکټرانو چې پاکستان ته په ورتلونکو دروازو کې د افغان مریضانو ساه خیږي، خو په کور دننه یې د درملنې ظرفیت نه لرو. حیف د دې وطن د هغه پوهنتونونو په استادانو چې لا هم د چپټرونو له پاڼو ونه وتل، لا هم په پوهنتونونو کې په افراطیت او د موسیقۍ په حرمت او عدم حرمت غږیږي. حیف د دې وطن په خبریالانو او ژورنالستانو چې او حیف د دغه ټول ملت چې د سترګو پر وړاندې نظامونه او حکومتونه بیا ړنګ شول، خو دوی بیا هم ټکان ونه خوړه، وجدانونه یې ونه لړزېدل او له دې مرګونې خوب راویښ نه شول. که د کومې لوبې د بایللو له کبله د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو ته پیغور او ښکنځلې کیږي، لومړی دې باید ځان ته پیغور ورکړل شي. درنو لیدونکو، دا چې د ویډیو تر اخره وی ډېره زیاته مننه. تاسو کولی شئ زموږ د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. همدارنګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دغې لوبې په اړه او دا چې دغه لوبه به څوک وګټي، خپل نظریات مو په دې اړه کولی شئ راسره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا مو په لاس په ارام ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.